بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلی د فوټوشاپ بیکګراوند درس دویمې برخې ته. په تېره برخه کې دوستانو موږ دا بیکګراوند جوړ کړو. اوس راځو د دې بیکګراوند باقي برخه پوره کوو، لکه څنګه چې موږ دلته لیدلی شو دا ټکس موږ څنګه جوړو. دلته به یو ښایسته ټکس په د بیکګراوند کې اضافه کړو. نو دلته راځم، دا څلور پوینټ لکه اجست کول غواړي، دا لږ دې خوا راوړو او دا هم لږ کوز، په همدې ډول دا هم داسې. او هغه نه پس کنټرول ای سره دا څلور وړه مرچ او لاینز تر څو موږ پروجیکټ لږ ذره پاک اوسي. هغه نه وروسته د ځای نه نیولې ته د ځای پورې شیفت سره دا اوس سینټر شو. دا زموږ لکه څنګه چې ما ویلي وو چې په بیکګراوند کې دوستانو دا یو جوړ کړه، نو د ځای نه موږ په اسانه سره رنګ بدلولی شو په دې توګه چې زه د قلف خلاصوم او ډبل په ده باندې موږ افیکټ ته ځو. اوس کولی شو په اسانه د رنګونه موږ په ده باندې مثلا دا ګریډینټس اپلای کړو او هر لکه دا هم موږ جوړولی شو په دې توګه. په دې توګه موږ هر بیکګراوند په ده باندې اپلای کولی شو. لکه مثلا دا ما پر ایښودو. راځو ټکس ته. په ده باندې موږ ټکس څنګه اپلای کولی شو. دلته راځم، ټکس ته ملګرو کلیک کوو. مثلا لیکو موږ چې عید اوکې لیر د ټول لیر د پاسه راوړو، دا عید ولیکل شو. ځو افیکټس ته، انګریډینټ ټکس ته هم یو ګریډینټ ورکوو. تاسو خپل د خوښې ګریډینټ جوړولی شئ، خو زه بلته یو تیار ګریډینټ ورته ورکړم، مثلا دا بخښنه غواړم که دا ګریډینټ هم بیکګراوند سره یو څه میچ کوي. دا ګریډینټ مې ورکوو. راځو سټروک ته او دلته یو شپږ پکسله سټروک. د سټروک فل ټیپ ته ځو، هغه ګریډینټس اخلو او ګریډینټس دلته داسې یو ګریډینټس ورته انتخابوو، مثلا دا طلایي ګریډینټس دي، دا ورته انتخابوو. دا هم انتخاب کو، یاره دا څلور پکسله صحیح دی. دلته د لینیر په ځای دته ریفلیکټ مې انتخاب کو او انګل هم داسې یو انګل ورته ورکړو. موږ به یې لږ زوم کړو دوستانو چې تاسو ته ډېر ښه ښکاره شي. لکه دا به په دې ځله کې ډېر ښه وي چې ریفلیکټ غوندې ورکوي. هغه نه وروسته راځو ډراپ شیډو ته. په ډراپ شیډو کې اول ډسټنس، نه وروسته ډسټنس دی لږ ذره سایز، په دې توګه راځو دا کنټرول جې سره دوپلیکیټ کوو او دا لاندنی لیر ته راځو، د ده ګریډینټس دته لږ حرکت ورکړو.
داسې او سټروک یې بندو دې توګه او شیډو ته ځو ها ګریډینټ یې هم بدلو یو بل ګریډینټ ورکو په دې توګه ښه همدا صحیح ده دا ګریډینټ هم ورکړه او د ده شیډو صحیح دی نور شیان یې صحیح دي بیرته راځو د پورتنۍ کاپي ته د ده سټروک ته راځو ډراپ شیډو ته د ده ډراپ شیډو ته راځو او د ده ډسټنس لږ زیاتو په دې توګه سایز او سپیډ یې کمو خو صرف اوپیسیټي د ځای نه 50-60% 40% بس دا په دې توګه د ده نه یو کاپي اخلو د پورته نه کنټرول جې سره او هغه راوړو لاندې دلته ډبل کلیک پې باندې کوو او مبارک کنټرول ټي او یو څه سایز یې کمول غواړي دا راوړو دلته یې ورسره ږدو او کنټرول جمع دنه هم کنټرول جې سره یو دوپلیکیټ لاندنی راځو دته هم ډراپ شیډو ډسټنس یې کموو صرف دومره اوپیسیټي زیاتو په دا توګه او پورتني لیر ته لږ شاته حرکت ورکوو او لږ هم پورته او د لاندنی لیر ګریډینټس ته ځو او هغه نه ګریډینټس بدلو کولی شو چې د ده ګریډینټس بیخي برعکس کو په دې ډول نو دا هم یو رقم ټکس دوستانو چې په ده کې وکارول شو ښکلی ښکاري ډېر بد نه ښکاري بله طریقه یې دا وه دوستانو چې ما پکې بل ټکس کارولی و مثلا که زه هغه ټکس وکاروم د دې ایت کاپي کې زه هغه ټکس وکاروم د هغه ټکس نوم و چوپین سکرپټ دا خپله په ډیفالټ سره په همدغه هغه کې وینډوز کې وي د سره یې بدل کړو اوکې او د ده لاندنی لیر هم چوپین سکرپټ
دا دوستانو اتوماتیکلی اپډیټ شو. عید مبارک. دا مشقي خط دی، په همدې توګه دا هم موږ بدلولی شو. مبارک دته راځو او دلته لیکو د چوپین سکرپټ او لاندیني ته هم راځو. چوپین سکرپټ دا دلته راځو. د ټیکسټ اډجسټمنټ کول غواړي. مخکې اپر کیس کې و دومره ښه نه شو لوستل کېدلی، بخښنه غواړم. دا مې لوور کیس که وړوکي حرفونه. نو تاسو هم د خپل د خوښې سټایل جوړولی شئ او یو ښایسته ډیزاین ځان ته جوړولی شئ. په دې کې دوستانو د پښتو یادداري فن ډېر ښایسته ښکاري. که چېرته تاسو سره د مشق پروګرامونه وي لکه خطاط، په هغه کې د خپل خوښې خطاطي کولی شئ او په دې بیکګراونډ کې به ډېر خوندور فنټ تاسو ته جوړ شي. نو په دې هیله چې له د درس نه مو هم یو څه زده کړي وي او ستاسو د کومنټونو په هیله تر څو موږ وکولی شو تاسو ته نور هم لا ښایسته پروګرامونه درسونه برابر کړو. لکه دا ګورئ دوستانو، دا نور هم ښایست کې زیاتوالی راغی. نو په همدې ډول تاسو ښایسته ښایسته فنټونه جوړولی شئ. یو کار بل کوجه ده دا ګریډینټس ورسره لا مزه وکړي. نو دا درسونه دوستانو چې داسې یو تمپلیټ غوندې موږ جوړ کړو چې دې بیکګراونډ نه تاسو هر ډول استفاده کولی شئ او په ډېره اسانه طریقې سره د بیکګراونډ رنګ تغییرولی شئ. هر رنګ مو چې خوښ وي هغه رنګ تاسو خپل بیکګراونډ ته اپلای کولی شئ. په دې رقم سره او دا نور شیان به اتومات په خپله ورسره اپډیټ کیږي. نو هیله ده چې یو څه مو له ده درس نه جوړ کړي وي. نور نو تاسو پرې پریکټس وکړئ او کوم رنګ مو چې خوښ وي همغه رنګ ورته ورکوئ. او د فوټوشاپ مینهوالو دپاره دا هم یو ښکلی درس و. دوستانو د یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ تر څو زه وکولی شم نور هم داسې درسونه تاسو ته جوړ کړم. د الله په امان.